له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال. رونو تاسو ته پته رامنګ او تاسو چې راټول شوي یو نو زمونږ او ستاسو د راټولېدو دا مقصد او د اجتماع دا غونډه د دې نسبت د قرآن حکیم د ختمونو سره دی. د فرمان قاری صاحب په زندګۍ کې او د هغه د ملګرو زندګۍ کې د الله پاک برکت پیدا کړي. تاسو ته پته راست تاسو په دې علاقه کې هغه نه رب العالمین د قرآن حکیم خدمت اخلي. تاسو په خپله باندې ماشومان ولیدل او ماشومان جنکې چې قرآن حکیم په ناظره باندې هم ختم کړی دی او بعضې وړو قرآن حکیم په ترجمه او تفسیر سره هم زده کړی دی. الله دې دوی له مزید توفیق نورم ورکړي. رونو قرآن کې رب العالمین د دنیا او د آخر خیر ښوده دی، خو زمونږ د خلکو په ذهن کې یو سوچ دی. مونږ وایو که یاره مونږ سره پیسه وي، مالی دولتي جیدادي بنګلوي موټرې مارکیټونه نو زمونږ چې کم مقصدونه دي ابه پوره شي، او کمال او دولت را سریوی نو زمونږ پریشانې به ختم شي. رونو دا زمونږ د ذهن یو سوچ دی او دا زمونږ د ذهن حاکی دی او دا حاکی حقیقت نه دی. په مال او دولت باندې د انسان نه پریشانی نه ختمیږي، په مال او دولت د انسان بیماری نه ختمیږي. چې کم مال او دولت د الله د رضا دپاره حاصل نشي، مقصد دانی چې یاره زه به مدرسه کې امداد وکم، جومات کې به وکم، اخرت به خشته کم، بلکې دا مقصد چې د عیش او د عشرت زندگی به تیره کم. نورونو دا مال او دولت تا ته دنیا کې هم پیدا نشي درکولی. پیدا دا مطلب چې د الله د قهر او د عذاب نه دې نشي خلاصولی، او نه درته په قبر کې داسې پیدا در رسولی شي، او نه برته در محشر په میدان کې داسې پیدا در ورسئ. نن سبا زمونږ او ستاسو کورونه د پریشانو نه ډک دي. هر سړی په یو پریشانۍ کې پروت دی. رونو دا ولې مونږ د قرآن نه لرې وي. د قرآن نه که زمونږ نسبت دا قرآن سره شو نو د دې قرآن په ذریعې باندې به مونږ رب العالمین ته نږدې شو، او چې کله مونږ رب العالمین ته نږدې شو نو زمونږ پریشانۍ به الله ختمې کړي، زمونږ بیماری به الله ختمې کړي، زمونږ دا نافرمانه بچي به دا زمونږ تابعدار شي، ښځې به زمونږ تابعدارې شي. دنیا کې به هم د عزت زندگی تیره کو، قبر کې به هم خوشحاله یو، د محشر په میدان به هم خوشحاله یو. او ورونو دا ولې ځکه د قرآن په ذریعه باندې انسان الله ته نږدې کیږي. زمونږ د دې فقه څلور امامان تیر شوي دي.
کشر امام په د امامانو کې احمد ابن حنبل صاحب دی او دا ډیر زیات تقوادار او متقی او پرهیزګار انسان تیر شوی دی حرام خو سکه چې د مشتبهاتو نه هم ځان ساتلی دی دې ته ورع وی پرهیزګاری ورته وی تقوا ورته وی کور ته یو ځل راغی نو بیبي ته وی یره د خوراک څه شته هغې ورته وی او ډوډۍ ورته کېښوده چې هغې راوچته کړه ورته وی د دې ډوډۍ نه ماله د حرامو بوی راځي ښځه ورته وی اوړه زمونږ د کور دی اوبه زمونږ د کور خشاک زمونږ د کور تبخې زمونږ د کور حرام پکې د کم ځای نه رالل دی ورته وی نه د دې ډوډۍ نه ماله د حرامو بوی راځي دا رونو کشف ته کشف د دواړو جهانو سردار مبارک د یو جنازې نه را روانو او یو زنانه ورله ډوډۍ کړې وه نو پاک پیغمبر مبارک ته دعوت ورک نو علیه الصلاة والسلام راغی ناوی ول یو ساروی علال کړیو چې د دواړو جهانو سردار مبارک دغه غوښې غټوټو نوړې خولې ته ور واچوله نو په خوله کې تاوی را تاوی او بیا هغه روخ کا وی دا ساروی د مالک د اجازت نه بغیر علال شوی دی د هغې ښځې نه یې تپوس وکړ هغې ورته وی او د الله رسوله تاسو له مې دعوت درکړ من کره کور کې ساروی نو یو کس مې ولیږه بازار ته چې هغه ساروی والی بازار کې میلو نشو بیا زمونږ ګاونډیانو کره ساروی نو هغوی ته مې ووی که دا چیلې تاسو راکړم نو زه به درله پیسې درکم د دواړو جهانو سردار مبارک لیلالوم وی هغې ګاونډی راته وی چې قربان شه درنه خو خاوند مې کور کې شته دی نه او زه به سویله نو وی دا راله هغې راکړه چې خاوند مې راشي تپوس پتې نه کومه نو مالک خو د هغې هغه خاوند دی او د هغه نه تپوس نو شوی سمدستی د دواړو جهانو سردار مبارک پې پوه شو چې دا د مالک د اجازت نه بغیر حلال شوی دی نو امام احمد ابن حنبل صاحب هغې ښځې ته وایي وی د دې ډوډۍ نه ماله د حرامو بوی راځي چې سوچ یې وکړه یاره هغه ښځه ورته وایي هر څه خو پکې حلال دي خو دا خمبیرم د پلانکو نه راغشتې را معلومیږي دا چې دا حرام پکې د هغې ځای نه راغلی دی هغه ډوډۍ یو نه خوړه خو ښځې ته یې وی که چېرته سوالګرې راغی او ډوډۍ یې خوړه نو دا به ورله ورکړي خو دا ورته وایه چې ګورې احمد ابن حنبل نه ده خوړلې سوالګرې راغی الله پاکه مبخه که د خوراک څه وي ډوډۍ یې هم ور ولېږله ورته یې سوال جواب هم وکړه چې دا واله ډوډۍ خو شته خو ګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلې هغه سوالګري هم زمونږ د زمانې په شانتې سوالګرې نو چې د انسان نه کمی شلی او تا به لا جیب ته لاس ټومبل هم نی چې هغه در د جیب نه 10 روپۍ راوباسي نو چې هغه وی چې دومره لوی امام احمد ابن حنبل نه ده خوړلې نو زما څه کار دی چې زه یې خورم وی نه خوړه بل سوالګرې راغلی دی بل راغلی دی چې دا قصه به یې ورته وکړه یو مو نه خوړه هغه ډوډۍ د دجلې دریاب ته وغورځوله امام احمد ابن حنبل صاحب څه موده پس کور تپوس وکړ یره وی هغه ډوډۍ څه شوه وی تام نه خوړه او سوالګر هم نه خوړه نو د دجلې دریاب ته م غورځولې ده امام احمد ابن حنبل صاحب په ټول عمر کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړ پته نه لګي چې دا ډوډۍ به د کم کب خېټې ته تلي حالان کې که کب حرام خوراکو کې هغه الله په دې نه دی مکلف کړی چې حلال به خوري او حرام به نه خوري که کب حرام خوراک مو کې نو موتاله خوراک جایز دی خدا د امام احمد ابن حنبل صاحب هغه ورع او تقوا پرهیزګاري و او دومره بزرگ انسان چې د شپې به 300 رکعاته نفل لمونځ کو نو یو ځل پس مسله کې ورته دورې میلاو شوې نو د هغې نه پس بیا 1.5 رکعاته لمونځ دا د شپې کو تر 80 کالو عمره پورې
او چې کله وفات شو نو د 40 میلونه لرې نه خلک د جنازې له پیاده راغلي دي چې موږ د احمد ابن حنبل صاحب په جنازه کې شریک شو نو کېدی شي چې رب العالمین د دې د برکت الله پاک موږ وبخي اوس 1 میل او 2 میله مزل ګرانه ده او هغې زمانه کې موټرې لارې وې نه چې 40 میله سړی مزل کې یو پیاده راځي خو د ده د هغه تقوا ورع نه ټول خلک خبر وکنه او چې په کوم میدان کې د امام احمد ابن حنبل صاحبرونو جنازه کړې ده نو د هغې میدان اندازې چې واغېشته نو 10 لکه کسان د ده په جنازه کې شریک شوي دي یهود او عیسایان او کافران د ده د جنازې تماشې له راغلي او چې دا خو ډېره غټه جنازه ده نو 10,000 کافران د ده په جنازې په تماشه باندې مسلمانان شوي دي د امام احمد ابن حنبل صاحب چې وفات شو او د وفات 234 سالو شو 200 او 40 کاله په 200 کالو د پاسه نو په دغه علاقه کې یو عالم وفات کېده نو هغه وی زما قبر د احمد ابن حنبل صاحب قبر سره بالکل خوا کې وکني باسه نو د هغه عالم د وصیت مطابق د هغه قبر د امام احمد ابن حنبل صاحب قبر خوا کې کنستل شروع کړل څومره موده شوې ده تپوس درنه کوم څومره مې یاد کې شابه سه 234 سال شوي دي 234 سال چې مقبره کې د مړی کې خود ته به کور ته راغلی م چې د هغه خېټې ډس کړي په 3 مرسقاوي 2-3 کاله تیر شي غوښه ختمه صرف هډوکي پاتې 234 سال شوي دي نو د هغې عالم قبر چې د امام احمد ابن حنبل صاحب د قبر په خوا کې وکنې باسه نو د ده د لحد نه چمان را پرېوتل او دی پکې ښکاره شو چې خلکو ورته وکتل نو داسې تازه په قبر کې پروت و چې تا یوس شیخ او د روس په دې سات نو دی امام احمد ابن حنبل صاحب رب العالمین 100 کرته په خوب کې لیدلی څومره 100 کرته نو چې کله یو کم 100 کرته رب العالمین په خوب کې ولیده نو وی یره دا دومره مې رب العالمین په خوب کې ولید او که دې ځل ما الله تعالی په خوب کې ولید نو زه به یو تپوس کوم نو په سلم کرت باندې رب العالمین په خوب کې ولید نو الله ته وی یا الله دا سلم کرت دی چې تا په خوب کې نما زما مقصد دا دی چې تا ته ډیر زیات در نږدې شمه نو هغه عمل راته وښایه چې په کوم عمل باندې انسان تا ته د ټول نه زیات در نږدې کېږي که سړی نفل کوي په دې الله ته نږدې کېږي که سړی خیرات کوي په دې الله ته نږدې کېږي خو بعضې وخت کې ګاډې داسې ده چې پېښور ته موټر هم روان بعضې وخت کې سپیډ کې ګاډې روان دي لږ ساعت کې رسي نو هغه عمل راته وښایه چې په هغې باندې د ټول نه زیات تا ته انسان در نږدې کېږي هغه راته الله وښایه که دا موږ او تاسو نو موږ به وی یا الله تا ته د دنیا سوال به م کوو احمد ابن حنبل صاحب هوښیار سړی دی چې د دنیا جون خو ختمېدو والا دی 50-60 کاله زندگی نو رب العالمین ورته وی احمد ابن حنبله ما ته که یو انسان زیات ځان را نږدې کول غواړي نو ما ته انسان د ټولو نه زیات د قرآن حکیم په تلاوت باندې را نږدې کېږي نو دې ته بیا تپوس کوي پروردګاره که یو سړی تلاوت کوي او دی یې په معنا نه پوهېږي بل عالم یې په معنا پوهېږي رب العالمین ورته وی بفهم او بغیر فهم که د دې قرآن په معنا څوک پوهېږي او که نه خو چې د دې تلاوت کوي او دا لولي نو دا زما خبرې دي او دا زما کلام دی دی به ما ته ډېر زیات را نږدې شي نو وروڼو که رب العالمین ته ځان نږدې کول غواړئ قرآن سره به نسبت پیدا کې نسبت د قرآن به تلاوت کوي
پریشانې به د کور نه ختم شي، بچی به د تابعدار شي او ښکلې او خشته زندگی به موږ تیرې او قرآن سره چې نسبت دا پیدا شي. او چې کم خلق د قرآن حافظان دي او د قرآن علم الله ورکړی دی نو هغه علماء سره به محبت ساتي. نن سبا خوراشه غیبت اسم په جماعت کې ناروا دی او بیا چې لا غیبت په جماعت کې کې او د خدای کور کې کې او لا د خپل امام او استاد کې نو سم بیا ناروا دی. زمون خلک خو چې د جماعت نرځي نو استاد پسې لګیا شي، مولا پسې لګیا شي او د قرآن حافظ پسې لګیا شي، غیبونه پکې لټوي. پام کوه ګورې د دې قرآن د حافظ نه وړه د دې علماو نه سم شګنې دا بدماشي به د رب العالمین وباسي. دغه مضبوط بچی به د الله داسې رو پرځي قسم په الله چې دشمن بر باندې بیا خپي توبه به دې نه قبلېږي. ګورې لیدل چې چا قرآن پورې خندا کړې ده، چا علماء پورې خندا کړې ده، الله داسې رانیولي دي چې د هغوی سر تندې نه دی لګېدلی. علماء سره به ډغره نه وي، غر سره ډغره ده، ځان له به سر مات کې. ګورې دا حافظان دا ګلونه دي، ګلونه دوی الله د قرآن د خدمت دپاره منتخب کړي دي. څوک په پټي کې کار کوي، څوک کوئی الوګان په 50 روپے کیلو، سو کوئی 65، سو کوئی ٹماٹر پہ 160. الحمدللہ د دوی په خولې باندې د الله نوم دی، د قرآن الفاظ دي د خولې د دوی په خولې. الله د خپل کلام د خدمت دپاره دا خوښ کړي دي. دوی ته به د عزت په نظر ګورو او که قرآن ته چا سپکو کتل د قرآن قاری ته، هغه که سردار او د قوم مشر ولې نه دی الله بیا رسوا کوي. چې کله دا سورت رحمان نازل شو یانو سردار مبارک صحابو ته وی څوک به د مکې مکرمې په مشرکانو باندې دا سورت رحمان تلاوت وکړي. د مکې مکرمې زندگی را دا جرأت څوک کولی شي، هغوی خو بیخ د بنیاده مباسي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پاسید د الله رسوله، بل څوک پانسېدل دی پاسید. د دواړو جهانو سردار مبارک د طرف نه ورته اجازت میلاو شو. لاړ عمرو ابن هشام چې په ابو جهل باندې مشهور دی، هغه ناست دی، د قریشو غټ سردار دی، غټ بدماش غونډګر سردار، ملګري مو ورسره ناست دي. د سورت رحمان تلاوت شروع کړ، خو چې کله د تلاوت ختم کړ د قرآن قاری دی عبدالله ابن مسعود، هغه ابو جهل را پاسېد او په دې مخې دی و داسې سپېړه ورکړه چې د غوږ د عجز د غوږ د پوسکې وشلېده. په جړا باندې د دواړو جهانو سردار مبارک لراغي وی عبدالله ابن مسعود ولې جاړې؟ غوږ دې پس زخمی دی، وینه درنه ولې بیږي؟ وی د الله رسول د قرآن تلاوت مې کو، په هغې مې والو خوړل. ابو جهل ظالم والم، اوسم چې یو قاری درله په جړه راشي چې قرآن مې لوسته او د پلانکي علاقې بدماش راغی وی والم غوږ یې را لشلولې دی، ته به څومره خفې؟ نو د قرآن قاری دی د دواړو جهانو سردار مبارک ډیر زیات خفه شو. پړه کې وی چې ظالمه خو قرآن یې لوسته نو ولې دی و؟ په دې کې سمدستي جبریل امین راغی خاندي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وی جبریل د خندا مقام خو نه دی، مقصد دا چې زه خپې ما زما صحابي په غوږ شلېدلی دی، وینه تې بیږي، د خفګان مقام دی او ته پکې خاندي؟ د خندا وخت نه دی، دا خاندي ولې؟ هغه ورته وی د الله رسوله ډېر زر به درته پته ولګي چې ولې خاندم. د دې انتقام خو به الله غږ یې ونه که، خو پته به درته ولګي. رسول الله مبارک لاړ مدینې منورې ته هجرت هم پکې شو، وخت تیر شو. په دویم کال کې د بدر په مقام باندې جنگ جوړ شو. د مکې مکرمې مشرکان راغلي دي. یو دو الک معاذ او معاوض رضی الله عنهما رسول الله مبارک لرالل، وی د الله رسول ابو جهل هم وجلی دی، یو وی ما مړ کړی دی، بل وی ما مړ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وی تورې وښایه. د دواړو تورې یو کتې وی تاسو دواړو وجلی دی، او دا ولې ورته وی تورې وښایه؟ ځکه په جمدي انسان چې په توره ګزار وکړي نو وینه کې جوشي، نو د تورې په مخه وړي،
او په مړي چې د ګزار وکړو نو وینه کې جوش نی نه هغه په تورې په مخ نه وړي د دواړو په تورو په مخونو باندې وینه وړېدلې وي تاسو دواړو وجلې د دواړو جهانو سردار مبارک وی د عپرا زامن وی چې ابو جهل من وجلې څوک به راله خبر راوړي بیا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی د الله رسول ازه چې کله ورغې نو ویکت نو پاغې کسانو کې پروتو هغه پړخ ورته یاد و چې غوږ یې راله شلولې دی نو بس ورغې او د دې سینې د پاسه وله کېناست او د دې ګیرې نه ونیو داسې راخ کړ هغه دا سترګې وغړولې او ده ته وی ای د ګډو او د چیلو سرونکي ویچه وګټله غرور پکې وخه هغه ورته وی پاک پیغمبر مبارک اسلام له الله غلب ورکړه او غالب بی وی سله راغلی وی سر در نه پرې کوم کنه نو ابو جهل ورته وی چې ما نه سر پرې کې نو دې سټ سره خوا کې پرې کا په نورو سرونو د کاپیرانو کې به زما سر پروتي نو سټ په سره زیات کټ شوي نو خلک بو چې دا پکې د ټول نه غټ سردار دی وته ویم داسې کوم نو هغه او وته سوی وی رسول الله مبارک ته وایي چې هغه وخت کې مې څومره بدی شوی اوس هم دې وخت کې بدی الله نو د ابو جهل په قدم به قدم نږدې چې د پاک پیغمبر واک وارثانو سره ګوري بغض او حسد وکړي نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته سر پرې کړ نو راویغش رسول الله مبارک لې راوړي نو درونو نو وسې پې نه کېده نو بس د ځمکې لې راشغال کړ راویې غورځو او د جیب کې ګوتې ورکړې نو پړې ترې روغ کړ نو د غوږې وله په چاړه سورې کړه هغه پړې پکې ورکړه غوټې یې ورکړه او ځان پسې راخ کړ نو چې د دواړو جهانو سردار مبارک ته مخې ته کېښود وی د الله رسوله دا د الله او ستا د دشمن سر دا دی واله په دې کې بیا جبریل امین راغی خاندي د دواړو جهانو سردار مبارک وته جبریل یو ځل مخکې هم راغلی وی خاندل دی نن بیا رالی خاندي هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې ولید د دواړو جهانو سردار مبارک د ابوبکر لاسونه وی راده جهنم درته خیم نو د جهنم خواله بوته ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی جهنم راته خو او دا سزا ورکړي نو که ځان په جهنم کې سوځول غواړي او د جهنم د اور طاقت درکې وي نو بس تکړه شکار ورته ووایه نو او که خپل بال بچ او نسب سپیره کول غواړي نو علماو سره ډغره ووه حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله نمرود بادشاه په اور کې ورغورځو نو تاسو ته پته یو کربوړی راغی او هغې اور له به پوکې ورکو چې دا اور نورم تیز شي نو د هغې کربوړي په پوکي باندې اور تیزېده تپوس ترله کوم تیزېده نه خو د الله پیغمبر سره حسد وکړه عناد بغض او دشمني یې وکړه نو د دواړو جهانو سردار مبارک وی چې چام در سور سره کې ولیده نو وی پړومبي ګزار به یې وجنې چې د مړکه نو 50 نیکۍ دي پړومبي ګزار سره که د مړکه او که پړومبي ګزار د مړ نه کو په دویم د مړ کړو 50 نیکۍ دي یرونو چې کوم سورسر د ابراهیم علیه السلام اور کې پروت او پوکي یې وو نو دا هغه دی تاسو نه تپوس کوم هغه دی دا خو چېرته د هغه نوسې کړوسې کودې پردې دی او د هغه خاندان دی خو چې پیغمبر سره دشمني وکړه الله یا ټول خاندان سپیره که چې په وجلو یې درته 100 نیکۍ میلاویږي نو که خپل بچیو نوسي کړوسي سپیره کول غواړي او خاندان بس چې څه دی خوښه یې هغه کوه علماو پسې به سپکه نه وې علماو پسې به غلطې خبرې نه کې مدرسې پسې به خبرې نه کې حافظانو پسې به خبرې نه کې ښکلې زندګي به تېره کې او مال او دولت پسې خو موږ نښتي یو چې دا به زموږ په کار راځي که نه خو چا قبر ته وړی دی که نه تپوس ته نه کوم چا وړی دی نه رونو که د پاکستان صدر هم مړ شوی دی موږ ضیاءالحق ته وکتل د هغه نه پس نورو ته وګوره د بټو دور راته نه دی یاد ځکه 88 کې ضیاءالحق وفات شوی و 88 کې زه پاتم جومات کې هغه ته وګوره که نه ځان سره هغه وردي یو نړه قبر ته د هغه نه پس چې څومره وفات شوي دي مال او دولت او وردي نه ده وړی
چې کم سرمایه‌دار وفات شوی دی مال یې نه دی وړی، که یو سړی بنګلي دی قبر ته بنګلي نه دی وړی، که د یو سړی جایداد دی قبر ته جایداد نه دی وړی، که د یو سړی بچی دی قبر ته بچی نه دی وړی. هر څه د انسان نه په دنیا کې پاتې شوي، تش تور قبر ته تللی دی. قبر کې به د کم یو شی په کار راځي. نو غوږ ورته کېده چې کله د قرآن پاک د حافظ او د قرآن خان او قرآن باندې عمل کړی دی، دی چې په قبر کې کېدي نو فرشتې به دوه راځي د هر چا نه به تپوس کوي. نو چې کله دغې د قرآن حکیم حافظ له راشي او تپوس دې کوي چې من ربک رب دې څوک دی، دین دې څه دی، پیغمبر دې څوک دی، غواړی خو وکیتی. او که ستاسو دا مقصدی چې دې ته لاړ شي بیا به تپوس کومه، نو زما تلل ته ګورې نشته. چې دې مې د جنت په دروازه نی وردن نه کړې، نو زما تلل د ده نه نشته. مال بنگلا جایداد بال بچ نوکري صدارت په دې کې یو کس وله 10 روپۍ ورکړې. نو چې 10 روپۍ وله ورکړې نو دا یو پوډري دی بل ته وایي شابه ډوډۍ پسې دانګه، بل ورته وایي غلې شه مړه د نشې کار خراب دی. یو وایي ډوډۍ راوړو، بل ورته وایي نه پوډر پرې راوړه، په جګړه دی. بیا دا یو پوډري هغې بل پوډري ته وایي ګوره مولیان وایي چې د بنده د رزق ذمواري الله اخیستې ده، او دا ته ته چې تا چې تر مولیانو راورېدلي چې د پوډرو ذمواري م الله اخیستې ده. او ورته ویې لکه دا خو د سمه خبره وکړه، شابه لاړ شه پوډر راوړه، رزق به الله راکوي. وایي چې لاړم، وایي پوڼی یې پرې راوړه، وایي په ځان یې څادر واچو، لوګي تېروي او ټوخي کوي. وایي زه په تماشه یم. وایي په دې کې یو موټروالا راغی او دوی سره یې خوا کې موټر ودرو. یا لکه څه لوښې در سره نشته چې روجې در واچومه؟ وایي دې ورته ویې نه. ویل اخبار وګورئ. وایي بس د انګلیش اخبار پروت، هغې ورته کېښود او هغه سره غټ دیش کې و. وایي هغې د هغې ګاډي نه راکوز کړو، وایي بس په هغې سمسۍ به یې ترې راچولې او دا پوړو د هغه غوښې یې کېښودې ورته پرې پاس. وایي هغه روان شو. وایي یو دوه سپي وو، وایي هغوی ته مو چې راځئ، وایي هم ورسره لګیا شو. وایي ما ته وایي چې راځه که نه کاکا، وایي ما چې زه نه خورم. وایي هغه یو پوډري هغې بل وایي چې تا ته مو نه وي چې مولیان وایي چې د رزق ذمواري الله اخیستې ده، ګوره را پسې پولو دلته راورسو که نه، خو د نشې خو یې نه ده اخیستې که نه. نورونو چې خروس په پوډریانو له الله ورکوي، نو چې د چا په سینه کې قرآن پروت یې هغه به الله نه ورکوي؟ ولې به یې نه ورکوي؟ وله بان نیسه موږ به خپل سبق زه ورته ستا ورسره څه کار دی؟ هغه وی راشه چې ته لالچ وله ورکړه چې چپ شي. ای طالبانو، وظیفو د له خېټې خرابې کړې، دال دی او پالک دی او مسور دی او دغه لوبیا ده، او که کب پکې راغی خشته غټ کب درله در کومه. دوی ورته ویې لکه په واده خو ټینګ یې ورته وایي یاو هلکه بل ته وایي شور مه کوه بس راځه دغلته به سبق زه ورته الله وایي ښه غټ کب پکې راولي. کب راغی، کب یې طالبانو له ورکړ. یره وایي تپوس د نه کومه چې دا باسم په څه کې کوم؟ هغه طالبان ورته په میراث د خنسا کې داسې کنایي الفاظ به راته ووایم، دا خنسا چې کوم دی نه سړی دی او نه ښځه ده، او هم سړی دی هم ښځه ده. د سارو کې بعضې وخت کې الله پاک داسې پیدا کړي. په میراث د خنسا کې هغه ټکې زده کړم. جالګر دی او کونډه بیا یو ورځ یې پکې خشته او ښکلې کب راغلی دی. بادشاه ویښه دریاب کې داسې کبان هم شته. هله وزیره وایي شاه به دله 1000 روپۍ نام ورکړه، 1000 اشرفۍ یې وله ورکړې. وایي ځه. هغه جالګر را روان شو، ډېر خوشحاله دی چې بس په بلکه په حجره کې ناست دی او د خانجي په حجره کې ناست دی. نو 2 مرغۍ وې یو بل سره یې جنګ اچولی. نو چې پیشو راغلی او دې مرغو ته یې وکتل چې دا خو په جګړې دي، نو راغره یې والې پې 2 مرغۍ یې وخوړې او د هغې نه پس یې دا برید ته وکړل. وایي دا شکر دی چې الله د باندې زه راوستم، ګنې سمې وینې بند توی کړی وې، که زه نو هم راغلی بس فیصله مې وکړه، خبره ختمه شوه، ګنې وینې توی دی. زما په راتلو سره الله وینې د تویېدو نه بچ کړی. نو چې د خانجي حجره کې ناست پاست دی، نو زمونږ په کلي کې یو 2 کسانو د سوپیدار په غاړه روان شو. دا د قبر د عذاب ساته، خپه شپې دا د جهنم دوره ساته، په څه باندې به وساتې چې دا د قرآن حافظان ته جوړ کې، او دا بچي د الله په عالمان کې